بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو سلامونه، نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاستئ. راځو ګران دوستانو نن د اډابي فوټوشاپ دریم نمبر لیکچر ته، چې په تېر لیکچر کې موږ او تاسې وویل چې څنګه کولی شو چې اډابي فوټوشاپ کې یو نوی ډاکومنټ واخلو او همدارنګه څنګه کولی شو چې اډابي فوټوشاپ ته عکسونه په مختلفو طریقو سره راوړو. همدارنګه موږ او تاسې په زوم ان او زوم اوټ باندې خبرې کړې وې او ورسره کنټرول زیډ یا ریورډ کمانډ باندې. نو زه په نننۍ ویډیو کې موږ او تاسې ټولز له خیره شروع کوو. دا چې ګران دوستانو ټولز ډېر زیات مهم دي. زه په یقینا سره تاسو ته وایم که چېرته یو شاګرد وغواړي چې دغه اډابي فوټوشاپ په مسلکي ډول سره زده کړي، نو څه وکړي هغه دې په دغه ټولز باندې ډېر زیات فوکس وکړي. که چېرته یو څوک دغه ټولز په صحیح معنا سره زده کړي نو داسې فکر وکړه چې د هغې دغه فوټوشاپ 80 یا 50% په مکمل ډول زده کړو، چې ډېر زیات مهم دي. اصلا دغه ټولز چې دلته موږ تاسو ټولز ورته وایو چې دا دلته ځای په ځای کړي دي، دلته یو بکس جوړ کړی او دا هر ټول پکې ځای په ځای کړی، نو دې دا معلومیږي چې دا ډېر زیات مهم دي. نو په دې خاطر باندې دلته موږ تاسو سره ځای په ځای کړي دي. ښه ګران دوستانو، له دې نه مخکې چې موږ تاسې ټولز شروع کړو په خیر سره یو څو خبرې دغه ټولز په باره کې کوو چې موږ تاسې سره دغه ټولز په څلورو برخو ویشل شوي دي. چې لومړۍ برخه موږ تاسې سره دا سلیکشن دی، چې لومړۍ برخه موږ تاسې سره سلیکشن دی، یعنې د سلیکشن لپاره موږ تاسې سره استفاده کیږي. دغه دویمه برخه موږ تاسې سره بیا څه دي؟ برشیز دي. دغه برخه موږ تاسې سره برشیز دي، یعنی چې په دې کې کوم داخل کوم ټولز موږ تاسو ته ښکاري دا به ټول د برش څخه بحث کوي. همدارنګه دریم موږ تاسو سره بیا شیپس دي. دغه برخه موږ تاسو سره شیپس دي چې موږ تاسو به کولی شو چې وروسته بیا په فوټوشاپ کې څه وکړو، مختلف شیپس جوړ کړو، همدارنګه مختلف لوګوګانې جوړې کړو چې بیا موږ تاسو د دې شیپ څخه استفاده کوو. او بله برخه موږ تاسو سره ایکسټرا، چې په دې ایکسټرا کې موږ تاسو سره بیا څنګه دي کلرز دي، زومین دی، ماسک دی وغیره. نو انشاءالله موږ تاسې به په تفصیل سره یو یو ټولز وایو. ګران دوستانو راځو موږ تاسې ټولز ګورئ. دغه موږ تاسې سره د اډابي فوټوشاپ ټولز بار دی چې یوه خبره بل هم په یاد لرئ چې موږ تاسې داسې فکر باید ونه کړو چې همدغه کوم مشخص ټول چې موږ تاسې په دې فوټوشاپ کې ښکاري او صرف همدغه به یو خلاص نه. په دغه اډوانس ورژنو کې ډېر زیات ټولز په دې ټولز کې موږ تاسې سره نور شامل شوي دي، یعنې سب ټولز په نامه باندې موږ تاسې یادولی شو. مثلا دغه موږ تاسې سره ریکټانګولر مارکي ټول ده چې په دې کې داخل موږ تاسې سره سب ټولز نور موجود دي. همداسې موو ټول، لایسي ټول، یعنې چې دا کوم ټولز موږ تاسې دلته ښکاري په دې ټولو کې موږ تاسې سره داخل سب ټولز نور شتون لري چې ډېر زیات مهم دي. نو ته موږ تاسې دلته ګوره ښکاري. انشاءالله چې دا یو یو ټولز بیا په دې کې داخل دغه نور سب ټولز په ټولو باندې به په تفصیل سره خبرې کوو. نو زه راځم یو خبره بل هم په یاد ساتئ. موږ تاسې سره په دغه اډوانس ورژن فوټوشاپ کې یوه خوبي دغه ده، دا په دې زړو ورژنو کې دا فسیلیټي نه وه، خو په دغه اډوانس ورژنو کې دا فسیلیټي رامنځته شوې ده چې کله مثلا زه په یو ټولز باندې کلیک کړم یا دغه موس کرسر ووړم نو دغه ټولز نوم، شارټکټ او کوم لنډ طریقه کار موږ ته څه کوي؟ موږ تاسو ته ښیي. ګوره یعنې دغه موو ټول دی، شارټکټ وي دی او دغه مووینګ لپاره استفاده کیږي. یعنې دغه فسیلیټي په دې نوي ورژنو فوټوشاپ کې راغله چې په هر ټولز باندې زه کلیک کړم نو ماته څه کوي؟ دغه ټولز نوم، شارټکټ او لنډ طریقه کار چې موږ تاسې هم کولی شو چې د دې څخه خپل هغه کانسیپټ څه وکړو واخلو. دغه فسیلیټي موږ تاسې سره په دې اډوانس ورژنو کې راغلې ده. بل دغه موږ تاسې سره ګوره دغه ډبل مارک باندې ښکاري. کله چې په دې باندې کلیک نو څه وکړي؟ موږ سره دغه ټولز بار په یو لاین کې راځي په دې شکل باندې. که ته غواړې چې نه ډبل لاین ته دې شي نو څه وکړه؟ په دې باندې کلیک کړه، دا موږ تاسې سره ډبل لاین شو. بل مخکې موږ وویل چې موږ تاسو کولی شو چې دغه انټرفیس په خپله خوښه باندې ځان ته څه وکړو؟ ارینج کړو. اوس خو به ډیفالټ ما سره دغه ټولز په دې ځای کې قرار لري، نو ته کولی شي چې هرې ساحې ته ویسې چې کومه ساحه کې ستا خوښه وي او تا ته اسانه وي، ته کولی شي چې هملته ځان ته سیټ اپ پکې وکړې. نو زه چې همدغه ساحه صحیح ده. دوستانو راځو لومړی موږ تاسو سره موو ټول دی.
کله چې په موو ټول باندې رایټ کلیک وکړم نو ما سره ګوره دې کې دننه یو ټولس بل هم دی چې آرټبورډ په نامه ټولس دی. نو د دې نوم موو ټولس دی او شارټکټ یې موږ او تاسو سره د کیبورډ نه وي دی چې هر ټولس باندې کلیک کړم او هغې کې سب ټولس چې څومره دي نو چې د کوم د مایم ټول چې کوم شارټکټ وي نو د نورو ټولسو به هم هماغه شارټکټ وي موږ او تاسو. مثلا موږ کرپ ټول دی موږ او تاسو د کیبورډ نه شارټکټ سی دی خو دې کې چې څومره داخل نور ټولس دي د هغې به ټول موږ او تاسو سره شارټکټ څنګه وي سی وي. نو ګورئ موو ټول شارټکټ وي آرټبورډ ټول موږ او تاسو شارټکټ وي دی. راځو دغه لومړی دغه موو ټول پېژنو چې دا څه شی دی د هغې څخه وروسته به موږ تاسې عملي کار پرې کوو. نو زه راځم موو ټولس وګورئ موو ټول موږ تاسو سره د کیبورډ نه شارټکټ وي دی از یوز فار مووز ا سلیکشن اور لایر. وګورئ د دې ټولس په واسطه موږ تاسو کولی شو چې یو سلیکشن یا یو لایر څخه یا یو لایر ته څه وکړو حرکت ورکړو د یو څخه بل ځای ته انتقال کړو. د مثال په ډول مثلا زه غواړم دلته زه یو سلیکشن واخلم او څه وکړم هغې ته زه حرکت ورکړم. ګوره دا ما سره یو سلیکشن دی. اوس که زه کله راځم دې ته څه وکړم کیبورډ نه موو ټول پرس کوم نو چې دې ته څه وکړم زه حرکت ورکړم. وګورئ له یو ځای څخه بل ځای ته ما حرکت ورکړ مووینګ دا یو سلیکشن ما واخیسته دې ته څه وکړم حرکت ورکړ. کنټرول ډي به پرس کړي کنټرول زیډ وګورئ کنټرول ډي مثلا. نو اوس که زه غواړم چې زه څه وکړم دغلته زه راشم یو کلرس انتخاب کوم د مثال په ډول رایټ کلر. نو وګورئ ما سره نو اوس که چېرته زه موو ټول کلیک کړم نو غواړم چې دغه کوم لاین چې ما ډرایو کړی دی څه وکړم حرکت ورکړم نو ما سره دا حرکت نه کوي. دا ولې حرکت نه کوي ځکه چې دا موږ او تاسو سره داسې مثال معنا لري لکه د مثال په ډول یو دیوال دی او زه غواړم چې برش راواخلم او هغه څه وکړم رنګ کړم چې کله ما دیوال رنګ کړ بیا زه دغه رنګ ته حرکت ورکولی شم نه ځکه حرکت نه شم ورکولی چې دغه دیوال ما رنګ کړ تر څو چې زه دیوال مات نه کړم یو ځای څخه بل ته ونیسم نو یوازې دې رنګ ته زه حرکت نه شم ورکولی. نو تاسو به څه وکړئ همیشه یوه خبره په یاد ساتئ چې موږ تاسې به دغلته یو نوی لار ورته اخلو نو رای به شئ دغه لاندې ساحې ته چې دلته کریټ ا نیو لار به تاسو کلیک کړئ چې دغه پلس علامه ده چې په کله زه په دې باندې کلیک کړم او زه راشم څه وکړم هغې نه بعد بیا زه څه کولی شم دې ته حرکت ورکولی شم. نو څه کوم زه یو نوی لار اخلم نو کله چې مې نوی لار واخیسته دا به سلیکټ کړم نو وګورئ دا ما څه وکړه دا ما ته پینټینګ وکړو چې کله زه په موو ټول باندې کلیک کړم نو وګورئ موږ تاسو سره داسې کېږي انتخابېږي. نو وګورئ هغې نه بعد زه کولی شم چې زه یو ابجیکټ یو لر ته حرکت ورکړم. راوړم تر څو یو بل مثال ورکوم چې تاسو ورباندې ښه پوه شئ. د مثال په ډول دغه یو عکس ما فوټوشاپ ته راوړ. نو وګورئ موږ تاسو سره د عکس خپل لایر دلته جوړ شو. نو اوس که زه غواړم چې یوه ساحه د دې څخه څه وکړم سلیکټ کړم او هغې ته حرکت ورکړم نو سمپل به راشئ سلیکشن به واخلئ دلته مثلا چې دا کومه ساحه اوس ما سلیکټ کړه غواړم چې دې څه وکړم حرکت ورکړم نو سمپل راشئ موو ټول باندې کلیک کړئ چې کله موو ټول باندې مونږ کلیک کړو نو ګوره مونږ سره هغه ساحه سلیکټ شوه. نو هغې نه بعد زه کولی شم چې دغه سلیکشن ته زه حرکت ورکړم له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړم دې شکل باندې. وګورئ دا موږ تاسو یو سلیکشن ته موږ حرکت ورکړو. دوهم موږ تاسو کولی شو چې یو لایر ته حرکت ورکړو نو چې لایر ته زه حرکت ورکوم نو حتما چې زه کله یو لایر اخلم نو ما سره خو به لایري که نه دا لایر به ما سره به ډیفالټ لاک دی که چې زه ته موو ټول وم او ته زه حرکت ورکړم نو ما سره څه وي ته حرکت نشي ورکولی ځکه چې زما سره دغه لایر لاک دی دلته. که چېرته زه غواړم چې ته حرکت ورکړم نو زه به څه وکړم سمپل به راشم په دغه لاک باندې به کلیک کړم نو اوس زه کولی شم چې د موو ټول په واسطه دغه لایر ته زه حرکت ورکړم. وګورئ څومره اسانه یعنې د موو ټول په واسطه موږ تاسو کولی شو چې یو لایر یا یو سلیکشن ته حرکت ورکړو. د دې تر څنګ موږ تاسو کولی شو چې یو لایر څه وکړو یا یو سلیکشن ریسایزینګ کړو. مثلا ګوره موو ټول ما سره سلیکټ دی زه کولی شم چې د موو ټول په واسطه څه وکړم یو ابجیکټ یا یو سلیکشن زوم ان یعنې ریسایزینګ یې کړم نو به ښیي یعنې لارج او سمال یې کړم سایز ورته څه وکړم ورکولی شم. د دویمه وظیفه وه همدارنګه موږ تاسو د موو ټول په واسطه کولی شو چې څه وکړو روټیشن هم وکړو.
ګوره دا کوم لار چې ما سره سلیکټ دی ګوره دغه څلور نوډونه چې موږ تاسو ښکاري چې کله راشم دغه موس کرسر راولم او دغه عکس ته زه نږدې کړم نو ګوره موږ سره ټول ستاسو سره یو نشان غوندې راځي کوک ګول غوندې نو چې کله زه په دې باندې کلیک کړم نو ته کولی شي چې په خپله خوښه باندې دغه عکس روټیټ کړي یعنې د روټیشن لپاره هم موږ تاسو ورڅخه استفاده کولی شو د موو ټول څخه همدارنګه ټرانسفرمیشن یعنې زه غواړم چې د موو ټول په څه وکړم دغه عکس ټرانسفرم کړم یعنې موو ټول به څه وکړي تاسو سلیکټ کړئ دې په شکل باندې او د کیبورډ نه به څه ونیسئ وګورئ کنټرول به د کیبورډ نه ورسره ونیسئ نو موږ تاسو سره به څه شي دغه عکس ټرانسفرم شي وګوره که شپږ ورته نیسم په خپل حالت کې موږ تاسو سره دا ټرانسفرم کېږي دا کار موږ تاسې د ایډیټ مینو له لارې هم کولی شو نو بیا به شي سمپل ایډیټ مینو ته ولته به څه وکړئ ټرانسفرم به پیدا کړئ وګورئ فلپ هاریزنټل او فلپ ورټیکل وګورئ ما سره ټرانسفرم شو یعنې فلپ ورټیکل ښه ګران دوستان دا موږ تاسو سره موو ټول نو راځو د موو ټول کې موږ تاسو سره یو بل ټولز راغلی چې دا په د اډوانس ورژنو کې ځای پیدا شوی دی البته په زړو ورژنو کې نشته آرت بورډ ټولز د دې وظیفه څه ده دا هم د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې یو سلیکشن یا یو لایف څه وکړو ریسایز کړو ریموو یې کړو همدارنګه حرکت ورکړو نو چې کله زه په دې ټولز باندې کلیک کوم زه غواړم چې مثلا دغه یوه ساحه څه کومه داسې دغه موس په واسطه باندې ډریګ کومه نو ګورئ موږ سره دغه کوم ساحه چې راغله دغه کوم آرتبورډ چې راغی ګوره دلې کې آرتبورډ نمبر 1 موږ تاسو کولی شو چې په دغه آرتبورډ کې داخل څه وکړو دغه خپل لای ته حرکت ورکړو نو همدارنګه چې زه کله ته کلیک کوم ګوره موږ تاسو سره دغلته چار طرف نه داسې پلس علامې راځي څلور طرفه نو ته کولی شي چې په خپله خوښه باندې دغه څه وکړي دغه آرتبورډ څه وکړي واخلي اپ رایټ همدارنګه بټم نو په دې شکل باندې ګران دوستان یوه خبره بل هم په یاد ولرئ په دې ټولز کې بعضې داسې ډېر زیات ټولز دي چې هغه موږ تاسو ته ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات استعمالوونکي دي او بعضې پکې داسې ټولز شته چې کیدای شي موږ تاسې بیخي استفاده ورڅخه ونه کړو خو موږ تاسې وایي وایو ټول نو هغه ټول چې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ورڅخه استفاده کېږي نو په هغې کې موږ تاسې ډېر زیات کار کوو بعضې ټول چې دي چې هغه نه استعمالېږي او نه استفاده کېږي هغه به صرف موږ تاسې دومره کوو چې ځان به پرې کوو نو نور خپل وخت پرې نه ضایع کوو ښه ګران دوستانو راځو د موو ټول پراپرټیز بار ته ګران دوستانو راځو موږ تاسې سره دلته اول اډ ټو سلیکټ د بل شو ټرانسفرم کنټرولز دی د دې وظیفه څه شی ده یعنې چې کله زه یو سلیکشن واخلم او دا به ما سره انچیک وي یا زه یو سلیکشن واخلم نو چې کله زه ته حرکت ورکوم نو ما سره به حرکت راځي ګوره چې کله زه په دې د موو ټولز پریس کوم نو ما سره څنګه کېږي دغه د ډایرکټ یعنې شو ټرانسفرم کنټرولز ما ته چک لګېږي یعنې زه کولی شم چې دغه کوم سلیکشن ما واخیسته ما ته ښایي چې ته دغه عمره ساحه څه کولی شي دې ته حرکت ورکولی شي یعنې ما ته هغه سلیکشن څه کوي شو کوي بل موږ تاسو ته لایرز دی یعنې یو ګروپ دی یو لایر دی موږ تاسو اوس فلحال په لایر کې کار کوو نو لایر موږ تاسو سره سلیکټ وي زه کوم زه بېرته کنټرول ډي موږ مخکې وویل چې کنټرول ډي د ان سلیکشن لپاره یا ډي سلیکشن لپاره استفاده کېږي موږ تاسو سره بل د موږ تاسو سره الاینمنټس دي دغه بعضې ټولز دي چې په نورو پروګرامونو کې موږ هم تاسو ویلي دي زه یو نوی لایر اخلم ما یو نوی لایر واخیسته زه کوم یو سلیکشن اخلم مثال په ډول ما دغه سلیکشن واخیسته زه دا فیل کوم نو دلته وګورئ چې کله انشاءالله موږ تاسو ټولز ختم کړو بیا دغه لاندې ساحې ته راځو چې دې کې موږ تاسو سره کلرز دي چې یو موږ تاسو سره فورګراوند کلر دی او بل بیکګراوند کلر دی اوس زه غواړم دغه ساحه څه وکړم فیل کړم نو د کوم کلر په واسطه زه دا فیل کړم نو موږ تاسو سره یو فورګراوند دی بل بیکګراوند دی که چېرته زه د کیبورډ نه الټ پلس سپیس بار زه ووهم نو ما سره به دغه سلیکشن د فورګراوند کلر په واسطه څنګه کېږي فیل کېږي یعنې که چېرته موږ تاسې وغواړو چې یو سلیکشن فیل کړو نو د کیبورډ نه الټ پلس بیک سپیس به موږ تاسو وهو زه راځم یو بل لایر څخلم مثلا دغه لایر ما واخیسته زه څه کوم دا د بیکګراوند کلر په واسطه کوم فیل کوم نو څه به وکړي د کیبورډ نه به کنټرول پلس سپیس بټن ووهئ موږ سره دا د بیکګراوند کلر په واسطه څنګه شو فیل شو کنټرول ډي ډي سلیکټ یعنې دا دواړه ما سلیکټ کړه اوس دغه دوه سلیکشن ما واخیستې زه راځم څه کوم دغه دواړه سلیکټ کوم چې کله زه دا سلیکټ کړم نو ما سره دغه پراپرټیز بار څه کېږي انیبل کېږي
اوس موږ تاسو سره ګوره چې زه د ماوس کرسر کله راوړم موږ تاسو ښیي الاین ټو لیفټ ایج یعنې ته ماته دغه دوه لایره څه وکړه چپ طرف ته ماته د څنډو واسه منظم که نو څه وکړه سمپل راشه کلیک که نو ګورئ دغه چپ طرف موږ تاسو سره منظم شو ورپسې موږ تاسو سره دلته ګورئ کله چې د ماوس کرسر ویسو موږ تاسو ته هلته ښیي الاین هاریزنټل سنټرز یعنې څه وکړه ما سره دغه دوه سلیکشنې هاریزنټلي څه وکړه منیج که وګورئ دا موږ تاسو سره هاریزنټلي څه شو یو د بل سره برابر شو همدارنګه کنټرول زیډ راځو رایټ الاین څه وکړه ما ته ښي طرف ته دا څه وکړه دا الاین که نو زه پریس کوم وګورئ ما سره ښي طرف ته دا څه شو الاین شو بل موږ تاسو سره ټاپ یعنې غواړم چې دغه دوه شکلونه څه وکړم دوه لایر سره ټاپ پورته طرف ته څه وکړم الاین کړم نو راشئ وګورئ موږ تاسو بره ساحه څه شوه برابره شو سره بل موږ تاسو سره دلته دی هاریزنټل یعنې څه وکړه الاین ورټیکل سنټرز کله چې په دې باندې کلیک کوم دا اوس موږ سره تیار ورټیکل سلیکټ دی بل موږ تاسو سره بټن دی چې دې په واسطه موږ داسې کولی شو چې ښکته څه وکړو مثال په ډول زیولی راخلم نو څه کوم داسې لیکم او راځم بټن چې کله په بټن کلیک کوم نو وګورئ ما سره لاندې طرف نه څه کېږي دا الاین کېږي ښه ګران دوستانو دا موږ تاسو سره موو ټول او په هغه کې داخل اربور ټولز چې دې پراپرټیز بار باندې موږ هم تاسې ځان پوه کړو یوه خبره زه بله کوم ګران دوستانو اوس خو موږ صرف دومره کوو چې دغه هر ټول څه وکړو وپېژنو او د هغې طریقه کار یې زده کړو انشاءالله چې کله موږ تاسې بیا عملي پروژو ته راغلو نو بیا موږ تاسې لا نور ښه پوهېږو په دې هر ټولز باندې بېلابېل تر څو تاسو هغه ماین فنکشن وپېژنئ چې په کوم ځای کې ورڅخه استفاده کېږي اوس موږ صرف دومره کوو چې ټولز وپېژنو شارټکټ وپېژنو او نوم وپېژنو نو ګران دوستانو دا وه د نن ورځې ویډیو امید لرم چې ستاسې د خوښې وړ به وګرځي تر بل ویډیو پورې مو پاک الله سپارم ښاد آباد او خوشحاله اوسئ د الله په امان